شنونکي د وسلوالو طالبانو مذاکراتي هیئت کې بدلونونه د پاکستان کار ګڼي او وایي چې یاد هیواد د خپلو ګټو د یقیني او خوندي کولو لپاره هغه کسان د خبرو لپاره وټاکل چې ISI استخباراتي ادارې ته نږدې ول. پرون د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې عباس ستانکزی له دندې لرې شوی او پر ځای د طالبانو د وخت حکومت قاضي القضات شیخ عبدالحکیم د مذاکراتي ډلې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. همداراز ډاکټر نعیم وردګ د سهیل شاهین پر ځای د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر ویان ټاکل شوی دی. د چارو شنونکي د وسلوالو طالبانو قطر دفتر او مذاکراتي هیئت کې بدلونونه پاکستان ته د ملا برادر سفر سره تړلي ګڼي او وایي چې پاکستان کې د یاد هیواد د چارواکو حقاني شبکې کوټې شورا پېښور شورا او نظامي کمیسیون ترمنځ د ګډو مشورو وروسته د حقاني شبکې غړی شیخ عبدالحکیم د دې لپاره د خبرو اترو ډلې مشر وټاکل شو ترڅو د دوی ترمنځ شته اختلافات کم شي. شنونکي فکر کوي چې د وروستیو بدلونونو یوه موخه ښایي د بین الافغاني مذاکراتو په دوران کې د پاکستاني منافعو د حراست لپاره د پاکستان د لازیاتو اعتمادي اشخاصو مطرح کول وي. د طالبانو د مذاکراتي پلاوي د مشر په توګه د مولوي عبدالحکیم ټاکل دا د پیغام ورکوي ترڅو په دغه مذاکراتو کې د هلمند شورا چې د طالبانو یو ځانګړې شورا ده او ډیر زیات جنگیالي لري او صدر ابراهیم ملامنان نیازی او د تورته جنگي قومندانان د دې شورا غړیتوب لري هغه هم داخل شي. بل خواته د مولوی عباس ستانکزی نه ډیر خواوي چې وی خپل په طالبانو کې د نن هم ملا برادر اخون هم هغه هم له دوی خپاو نو د پاکستان ته د تګ نه وروسته دغه بدلونونه رامنځته شو ترڅو وکولای شي چې لوي خوا د هلمند شورا داخله کی او لبل خوا هغه اختلافات چې د عباس ستانکزی سره و د هغه اختلافات لامل هغه د پلاوی له مشرۍ څخه ګوښه. شنونکي وایي د حقاني شبکې غړي او ملا یعقوب په وروستیو کې ګوتڅنډنه کړې وه چې که د دوی کسانو ته په مذاکراتي هیئت کې برخه ورنه کړل شي د سولې پروسه به سبوتاژ کړي. دوی وایي حقاني شبکه د پاکستان د ګټو سرسخت مدافعین او یاد هیواد ته نږدې کسان دي ځکه مذاکراتي هیئت کې هم کسان وګمارل شول او د وسلوالو طالبانو نظامي کمیسیون کې هم د پراخو بدلونونو په ترڅ کې د حقاني شبکې او پېښور شورا نوي کسان ګمارل شوي دي. پاکستان تګلارې سیاستونه د افغانستان په اړه او د صلح د راوستو په اړه او د افغانستان کې د جګړې د دوامدار ساتلو په مختلفو زمانونو کې ډېر متفاوت دي خو په هر حالت کې چې موږ ګورو افغانان بدبختانه چې د پاکستان د منفي او کارګرانو کرخونه د کارګرانو مداخلونه د افغانستان په قضایاو کې موږ بدبختانه ډېر ترخې تجربې لرو. ملا برادر د خپل په مشرۍ کې پاکستان ته ورسېدو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خانه هرکلی مو شو او د پردې تر شا دوی مجلسونه وکړو د هغه مجلسونو پر بنیاد باندې کله چې دوی ډېر ترجیح قطر ته د قطر په سیاسي دفتر کې عمده او اساسي تغیرات راځي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د طالبانو مذاکراتي هیئت کې بدلون بیلابیل غبرګونونه راپارولي دي. د هیواد د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل لیکلي چې وسلوالو طالبانو له امارت څخه د دفاع لپاره خپل ټیم کې تغیرات راوستل. نوموړي زیاته کړې چې پاکستاني استخباراتي اداره ISI غواړي چې طالبانو تحریک کې د حقاني شبکې رول زیات کړي. د وسلوالو طالبانو قطر دفتر او مذاکراتي هیئت کې بدلونونه په داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل مراسم ترسره شي.